درنو لیدونکو السلام علیکم. په پنجشیر ولایت کې د مقاومت ډلې ویان فهیم دشتي وایي چې طالبانو د پنجشیر په غربي څنډه برید کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د مقاومت ځواکونو لخوا دغه برید په شا تنبول شوی دی او 8 طالبان وژل شوي دي او یو شمېر نورې سخت ټپیان کړي هم دي. د ښاغلي دشتي په خبره په دې برید کې د دوی 2 جنګیالي هم ټپیان شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. بلخوا پاکستان ویلي چې دوی نور له افغانستان څخه ورتلونکو کډوالو ته پناه نشي ورکولی. په برلین کې د پاکستان سفیر محمد فیصل له شپږل ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې هیواد کې اوس هم 4 میلیونه ډیر افغانان کډوال شته دي. د هغه په خبره اوس د دې وخت دی چې نور شتمن هیوادونه افغانانو ته ځای ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړي چې له افغانستان څخه په تېښته هغو کسانو پر وړاندې پولې پرانیستې دي چې غواړي له پاکستان څخه نورو هیوادونو ته ولاړ شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.